سلامونه مې ومنئ ګلونو محصلینو. راځو نن ورځ د فار لوپ په جوړښت باندې خبرې کوو. لکه څنګه چې تاسو په یاد دی تېر درس کې مو د ډو وایل لوپ په هکله باندې خبرې وکولې. فار لوپ د لوپس آخري حالت آخري شکل ده چې فار کیورډ څخه استفاده کوو. نو لیکو فار د هغې څخه وروسته خپل د کنډیشن برخه لري او باډي لري. په فار کې موږ تاسو درې برخې لرو. لومړی برخې ته ویل کېږي انیشیالایزیشن برخه، یعنې موږ دلته کولی شو یو وریبل ډیکلیر کړو او انیشیالایز یې کړو. سمه ده؟ نو وریبل موږ مخکې ډیکلیر کوو په دې ځای کې مثلا انټیجر COND په دې نوم سره وریبل هغه کوو او د هغې نه وروسته راځو دلته وایو چې COND مساوي کوو مثلا په 0. انیشیالایزیشن یې په دې ځای کولی شو او بیا سیمی کالن لیکو. د هغې نه وروسته د کنډیشن چک کول دي، شرط چک کول دي. COND تر څو پورې چې لوی اوسیږي له یا کوچني اوسیږي له 5 څخه. صحیح ده؟ او د هغې نه وروسته انکریمنټ او ډیکریمنټ ده. په کنډیشن کې څه ډول تغیرات راولي؟ انکریمنټ شي باید که ډیکریمنټ شي. اوس د کنډیشن وریبل له 0 څخه شروع شو تر څو چې له 5 څخه کوچنی اوسیږي تر هغې پورې باید کنډیشن صحیح وي، تر هغې پورې باید دا کړن ترسره شي. نو باید د یو په اندازه سره یې زیات کړو، پلس پلس یې باید کړو. لومړی به 0 وي، 0 له 5 څخه کوچني دي، یس. د هغې څخه وروسته به یو ځل یو میسج ښکاره شي، یو کار به ترسره شي. مثلا چې څومره کوډ موږ دلته لیکلی هغه به اکزیکیوټ شي. د هغې نه وروسته به یې قیمت یو شي. سمه ده؟ نو بېرته راځي د یو قیمت اوس چې کېږي، یو له 5 څخه کوچنی ده، یس کوچنی ده. نو بیا کنډیشن صحیح کېږي. په دې شکل سره به ادامه پیدا کوي. مثلا یو میسج ښکاره کوو، سلام. هر څومره کوډ تاسو دلته پیسټ کولی شئ. هغې څخه وروسته راځو چې کله موږ تاسو پروګرام کمپایل کړو او رن یې کړو، تاسو به وګورئ چې سلام میسج هماغه د ډو وایل په شکل سره څو ځله ښکاره شو. یعنې فار لوپ خپل همدا درې عمده برخې لري. یو یې انیشیالایزیشن برخه ده، یو یې د کنډیشن د چک کولو برخه ده او یو یې انکریمنټ او ډیکریمنټ برخه ده. تاسو که لیدلي وي په ډو وایل لوپ کې موږ تاسو انیشیالایزیشن له لوپ څخه بیرون وکولو. صحیح ده؟ او کنډیشن مو د لوپ په منځ کې چک کړلو او انکریمنټ او ډیکریمنټ مو د لوپ په آخر کې وکولو. اما په فار لوپ کې موږ کولی شو د درې واړه برخې د فار لوپ په جوړښت کې ترسره کړو. کولی شو د کنډیشن د انیشیالایزیشن برخه بیخي ترې نه وباسو، صرف یو سیمی کالن ولیکو او انیشیالایزیشن هم په دې ځای کې وکړو. هېڅ فرق نه کوي، بیا هم زموږ سره دا د لوپ جوړښت کار کوي. تاسې ګورئ بیا هم زموږ سره عین هماغه ډول کار کوي. کولی شو چې انکریمنټ او ډیکریمنټ په دې ځای کې نه، په آخر کې وکړو. کولی شو دلته انکریمنټ او ډیکریمنټ وکړو. هېڅ فرق نه کوي، بیا هم زموږ سره د لوپ جوړښت کار کولی شي او په همغې شکل سره به آوټپوټ ښکاره کوي. تاسې ګورئ هېڅ کوم تغییر پکې رانغللو. یعنې لوپس تقریبا ټول یو شان دي، صرف د دوی په سټرکچر کې یو څه تفاوتونه شته دي، یو څه تغییرات شتون پکې لري. نو دا و د فار لوپ جوړښت. د فار لوپ په جوړښت کې هم په دې ځای کې زموږ سره 0 او یا په 1 سره کنسیډر کېږي. یعنې کله چې کنډیشن صحیح اوسي دلته 1 راځي یا یو بل عدد راځي، اما کله چې کنډیشن غلط شو دلته 0 راځي. که چیرې موږ بای ډیفالټ 0 ولیکو نو دا به د همیشه دپاره غلط وي، یعنې هېڅ به دا لوپ نه اکزیکیوټ کېږي. تاسې ګورئ. او که چېرته 1 ولیکو دا لوپ به ماکسیمم ټایمز اکزیکیوټ کېږي تر څو پورې چې کمپیوټر میموري دې سپورټ ولري، هماغومره به اکزیکیوټ کېږي. تاسې ګورئ تر څو پورې چې ریسورس شتون لري تر هغې پورې دا اکزیکیوټ کېږي. نو دا څنګه کوو؟ فورس اسټاپ کوو، هغې څخه وروسته بیا راځو خپل کوډ ته. نو دا و د لوپس درې مهم ډولونه: فار لوپ، وایل لوپ او ډو وایل لوپ. په فار لوپ کې موږ تاسو ډېر زیات کارونه کولی شو. که تاسو لیدلي وي ځینې ضرب زباني ټیبلز موږ پرنټ کوو یا مثلا ځینې نور شیان پرنټ کولی شو، هغه موږ د فار لوپ څخه استفاده کوو. په وایل لوپ کې هم کولی شو. راځو فار لوپ کې یو مثال کار کوو. زه وایم انټیجر، دلته هم ډیکلریشن کولی شو. انټیجر a مساوي 0، a کوچنی له مثلا 5 څخه یا له 10 څخه او a پلس پلس. صحیح ده؟ a مساوي کوو له 1 څخه او کوچنی او مساوي کوو یې له 10 څخه او د یو په اندازه به زیاتېږي. د هغې نه وروسته څه کار کوو؟ غواړو چې د یو عدد ضرب زباني پرنټ کړو. نو لیکو چې پرنټف % d ضرب د % d مساوي کېږي % d سره. نو لیکو چې a ضرب د
څلور مثلا د څلورو خانه پرینټ کوو مساوي کېږي په شي سره ښه لومړی باید صرف A ښکاره کړو د هغې څخه وروسته بیا ښه څو ښکاره کړو مثلا دلته پرسنټ ډي نه لیکو کولی شو څلور مستقیما ولیکو چې پرسنټ ډي ضرب څلور مساوي کېږي پرسنټ ډي سره او بل ځای کې به ولیکو چې A ضرب څلور او هر ځل به نوي لاین ته هم راځو چې راځو پروګرام رو کمپایل کوو کوم ځای کې ستونزه شتون لري for initialization declaration only allowed in C99 ها د C99 موډ کې په دې ځای کې وي declaration allowed ده او په دې موډ کې نه ده allowed موږ کولی شو هغه موډ هم استفاده کوو اوس راځو کار د اسانتیا په خاطر باندې همدلته declaration بیرون کوو صحیح ده صرف ډیکلیئر کوئ بیرون initialization د لوپ په منځ کې کوو پروګرام رو کمپایل کوو رن کوئ تاسو اوس ګورئ د ضرب زباني ټیبل په شکل سره موږ سره کوډ پرینټ شو یو څلور څلور دوه څلور اتم داسې ادامه لري تر لس پورې لس څلور څلوېښت نو په دې شکل سره تاسو کولی شئ د لوپ په واسطه باندې کوډ تکرار کړئ نو کولی شئ تاسې کوم بل عملیات څو ځله ترسره کړئ هغه به لس ځل تکراریږي چې هر څه کوډ تاسو دلته ولیکئ یعنې که تاسو د هغې فار لوپ په باډي کې سل لاینه زر لاینه کوډ هم ولیکئ هغه به زموږ سره مکمل همدومره ځله تکراریږي څومره چې موږ سره دا یو لاین تکراریږي دا د لوپس جوړښتونه دي نو موږ تاسو درې ډوله لوپس وویل فار لوپ وایل لوپ او ډو وایل لوپ او تاسو ټولو جوړښتونه باندې پوه شوئ تاسو خپله پریکټس ورباندې وکوئ کار ورباندې وکوئ په راتلونکي ویډیو کې انشاءالله چې ټولو په هکله باندې مختلف مثالونه کار کوو او بېلابېل کړنې ورباندې ترسره کوو یعنې څه ډول کولی شو په لوپس باندې موږ تاسو شکلونه پرینټ کړو څه ډول کولی شو چې د لوپس په مرسته باندې ځینې نورې کړنې ترسره کړو انشاءالله په راتلونکي ویډیو کې به خبرې ورباندې وکړو